लिंक पर क्लिक करें वरना स्क्रीन ऐसे रहेगी। सब लोग लिंक पर क्लिक करें वरना स्क्रीन ऐसे रहेगी। सब लोग लिंक पर क्लिक करें वरना स्क्रीन ऐसे रहेगी। क्लिक करें मुसाफر خو دې لینک سره تباو برباکه تا خو دې دوست پر مو ته راوځم د موبایل سره مونږ دی چې مالا د نن سبا د شهرت هم ډېر ښه شی ده سړي داسې یو چیز کار شروع کړی د فیسبوک کې لږ ځان مشهور کړی کوي څه ښه نه وه د خدای ویلي اسانه طریقه یې ده وروره دا د دې کرکټیانو خبریال ځان نه جوړ کړه که نه چی خبریال دغه ګوره نه ورزشي خبریال ورزشي خبریال ورته که چی شی ورته وایي دا ګوره دا چا چې د لګانې ټکه ټوکه کوي دغې پسې خبرې کوه کرکټ بورډ پسې خبرې کوه فوټبال پسې خبرې کوه داسې مشهوره شي چې ری به شي ما ته به پیدا کېږي که چې وظیفه کې وي خبرې نه کوو چې وظیفه یې درکړم نو څه بیا خو به د بوسو لاندې اوبه داسې ځغلو که نه هوښیار سړی دغه دی ورغلم پې ایکشن شه ایکشن سلامونه نیک هیلې احترامات ملګرو اک ته به اک وایو لکه څنګه چې تاسې وینئ دغه لوبې دلته شروع دي کرکټ شروع ده وروره داسې ده دا ټول په واسطه باندې راغلي کرکټ بورډ په واسطه باندې لوبغاړي راولي لوبغاړو ته چانس نه ورکوي او د مونږ به اک ته اک وایو د ما پیج د سره لایک کوي یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کوي فالو کوي په وخت په تاسو ته مونږ به اک وایو کرکټ بورډ د خلکو سترګو کې خاورې نه ورشیندي نو دغسې لوبغاړي دي چې ټول په واسطو باندې راغلي دي او اول دا لوبغاړی وي لکه دا مخکې چې ما څنګه خبره وکړه که نه ته دې خواته څه که نه لکه دا مخکې چې موږ ما څنګه خبره وکړه اول دا به صحیح په واسطه باندې راغلی د دې د شکل کرکټ ته نه ده سوی دا راغلی ده چا 100 روپۍ چا د نه اخیستي څنګه په واسطه باندې راغلی تاسو په ګاډو واډو سر ده مړه وزه خدای دې ووایه لرې دا وګوره اوس پې نغدې راکړي صفت په دې کې وکړي نور نشته نو دا لوبغاړی دا په واسطه راغلی سلام علیکم علیکم مبارک شه مبارک شه زیره مې در باندې ګوره زیره به ډېر دروند راکړې ښه وو که نه چې وایم درته کرکټ بورډ کړه وظیفه پیدا شوې ده وو که نه دا خو چې کرکټ بورډ خلاف پوسټونه هم کړي وه ډیلیټ کړو که نه صفتونه به کړو کیمره سټارټ کوه کیمره سټارټ سلامونه نیک هیلې احترامات د کرکټ بورډ خدمت مونږ ستایو کرکټ بورډ ډېر ښه خدمت کوي ځوانانو ته مونږ یې همیش ستاینه کړې ده مونږ یې ستایو چې نوي ځوانانو ته چانس ورکوي ومن الله توفیق سلامونه نیک هیلې احترامات ومنئ شفیع الله کاریاب یم لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د وطن د ګلدارو او راځه چې وزانګونه د للمې په ټالونو نو دغه جوار دي دا ډېر ښه جوار دي راغلی یم تاسو ته د وطن نندارې درته در وښیم او د ایفون ارمان هم خدای پوره کوي خدای به موټر هم راکړي ملګري ستا اروپا کې د اروپا ارمان نه لرمه که څوک هم بوځي خو ما ته خپل دا د وطن جوار دي سلام علیکم وعلیکم سلام چې دا د څه شي جوار دي وطن جوار دي مالدار دا خوله به در باندې شاته وړې دا چې مل جوار دي کولنګ پکې زه وامه بیلچې پکې مه ولې اوبه ورته ما را باندې کړه د وطن جوار دي ولې کرود دي وسه زه شفیع الله کاریاب یم دا کاریاب نه که سردریاب هم شي وسه کاریاب یاست